د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن شنبه د حمل یا د وریدې میاشتې څلورمه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم. هو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان 209 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړو ته دوام ورکوي. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 تنه مړه شوي. او مسکو کې وسلوال برید 18 کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بغلان 209 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړو ته دوام ورکوي. د بغلان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت ټولو 500 ښوونځیو له ډلې څخه څه باندې 200 ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د بغلان د پوهنې رئیس مولوي محمد نور عزیزي وویل په دغه ولایت کې ټول 500 دولتي ښوونځي شتون لري چې 200 لا هم ودانۍ نه لري او 15,540 زده کوونکي له تېرو څو کلونو راهیسې د ودانۍ په نشتون کې زده کړې کوي. عزیزي زیاتوي چې د روان کال 63 ښوونځي د احاطې دیوالونه او 9,406 زده کوونکو ته په یو شمېر ښوونځي کې ټولګي جوړې کړي او 1403 ښوونیز کال لپاره یې ټولو هغو ښوونځي ته خیمې ویشلې چې ودانۍ نه لري. بلخوا د پلخمري ښار اړوند اکاخیلو کلي د ګذر وکیل محمد رسول وایي په کلي کې نږدې ښوونځي نه لري چې له امله یې ډېر شمېر ماشومان له زده کړو پاتې دي. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 تنه مړه شوي. د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې پرون د یوې ترافیکي پیښې له کبله 8 کسان مړه او 1 تن ټپي شوی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر حکمت الله محمدي رسنۍ ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه د شغنان ولسوالۍ په درمارغ سیمه کې د یوه پلنکوچ موټر د چپه کېدو له کبله رامنځته شوی چې پکې 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1 تن پکې ټپي شوی دی. هغه وویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې دغه کسانو غوښتل مرکز فیض آباد ته سفر وکړي. هیله دې نه وي چې په دغه لاره وخت ناوخت دغه ډول پیښې د سړک د خرابوالي له امله رامنځته کیږي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. مسکو کې وسلوال برید 18 کسان وژل شوي دي. د روسي په تحقیقاتي کمیټې یوې سرچینې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د مسکو په کرسناګورسک ښار د موسیقي پر یو تالار د جمعې په ورځ د ماښام په وسلوال برید کې 18 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي هم دي. سرچینې دغه برید ترهګریز بللی او ویلي دي چې تلفاتو شمېر ممکن هم له دې زیات شي. برید کې له بمي چاودنو او سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی او لا معلومه نه ده چې څوک د دغه برید تر شا لاس لري. برید هغه مهال وشو چې خلک په یاد تالار کې د موسیقۍ اورېدو په یو کنسرت کې راټول شوي وو. د تحقیقاتي ادارې مسؤلین ویلي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. ورته وخت کې د امریکا استخباراتو چارواکو ویلي چې
موده وړاندې د همدې مارچ د میاشتې په اوږدو کې د دغه برید په اړه روسستان ته معلومات ورکړی وه. برید د ملګرو ملتونو د ځینې هیوادونو او سازمانونو لوري غندل شوی دی. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړی د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.